پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی په دغه میاشت کې الله رب العزت د هر مسلمان مغفرت فرمایي ما سوا هغه سړی چې هغه بدکاری وکړي بدکاری په روزه کې بدکاری وکړي او هغه داسې وطن دی وروره په دې کې جمهوریت دی جمهوریت هیڅ پابندي پر چا نشته که چا څه کول کوي دی دا موټران دا تورې شیشې دا ګرځېده دا ته څه وایې د الله رسول فرمایي چې یو سړی په روزه کې په بدکاري باندې روزه ماته کړي د بدکارۍ دپاره روزه ماته کړي د الله د اسمان د ټولو فرشتو دې پر ده باندې لعنت دی د را روان کال تر د هغې روزې پورې پر ده د الله لعنتونه اوري د الله او دی که مړ سو هیڅ یوه نیکي به داسې جوړه نه سي چې دی جنت لره بوځي دی به جهنم لره ځي چې کله یو سړی راولاړ سي چش وکړي په روزه کې بدکاري وکړي یا د بدکارۍ دپاره روزه چې د هغه پرېږدي دا خو د اولې شپې دي وروره چاته شپې په لاس کې دي څوک وختي لمانځه لره راسي پس له 10 ورځو د 15 ورځو بیا دکانداران په خدای قسم که دا معلوم کړي چې دا هغه د اولې روزې مسلمان دی ایا که دا کافر دی بیا به بنګړي شروع کېږي بیا د بیماب د زنانو د لاسو نکورځې شروع کېږي بیا به دا خلک تراویح پرېږدي په 6 ورځو کې تراویح وکړي ته اوس الله خطا باسې نعوذ بالله محمد رسول الله خطا باسې نعوذ بالله دین و اسلام خطا باسې نعوذ بالله او که د خدای بیچارهګان ملایان خطا باسې په دا خبره نه خلاصېږي ما 3 ورځې تراویح وکړلې ما 6 ورځې تراویح وکړې بس نه دا خبره نه ده قطعا یې نه کوي قطعا د دې خبرې اجازه نشته بالکل بیا چې روزه بیا به هغه زنانې هغه ښځې ته څه ووایه ته څه ووایه ته په دا نه خبر چې د قیامت په ورځ چې دا کوم چا د ښځې غږ اورېدلی د ښځې دکانداران دي دا د خور د مور په دوره یې مه خطاوځئ که صوفیان یاست صوفیان درواغ وایاست که تبلیغیان یاست تبلیغیان درواغ وایاست که ملایان یاست ملایان درواغ وایاست دا نشي کېدلی دا نشي کېدلی اور دې سړی ونه سوځي دا نشي کېدلی چې اوبه دې سمندر دې سړی ډوب نه کړي دا نشي کېدی چې سمندر ته سړی ورلاسي نون دې نشي دا نشي کېدی چې د پردۍ نامحرم سره خبرې کوي او ته ورته واخورې دغسې خور ده لکه هغه د کور یا ولې خلک خطا باسي ولې دوکه کوي ولې چل کوي د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به دا چې کوم عذاب تا ته میلاویږي ته به وایي یا الله کشکې مې صرف ویلې کړي وای صرف دا هم په غوښ کې اچولی وای کله کله هغه ژړ تیل سړی ګرم کړي بیا په غوښ کې واچي څونه سړی وغورځي لږ ګرم یې دا صرف مې ولې کړي وای په غوږو کې مې اچولی وای ډېر ښه و تر دې چې ما د زنانو سره خبرې کولې وای موږ څه وکړو مجبور یو نو بس ما درته ویلې وای هلک راغلو مولوي صاحب ډېر مجبوره بیخي ډېر مجبوره بدکاري را څه وشي نو الله ما ته جهنم را کوي ولې وایي دا خو زما د اختیار کار نه و بې اختیاره دا کار را څه وسو بدکاري ما ویل دا بدکاري ستا د اختیار کار نه و ولیا ما ته چې جهنم لره ځې ستا د اختیار کار دی ولیا ما دواړه ستا بې اختیاره پر دغه بې اختیاره کار به بې اختیاره جهنم لره هم ځې سړي ځان ته جوړه کړې چې یاره زه خو نو اوس ډېر مجبوره سوله ما څه نه بیا به دغو نه مجبوره کېږي جهنم ته چې دی هغه به ځې قطعا خاورې وخورئ ایرې وخورئ شګې وخورئ خو دا د زنانو دا دنده پرېږدئ یا بنګړې یا نکورځې دا علاقه دا د سپۍ دنده ده دا ډېره سپکه دنده ده دا شپې درزیانو لره ورشي بیا یې ځان ته یې پیم لګولی دی بس نری نری موزیک ورته لګېږي بیا دی چش کوي بیا دی کپړې جوړوي بیا د زنانو ناپون نه اخلي در باندې لعنت یې لعنت اوس یو سړی مولوي صاحب ولې لعنتونه وایه زم د زنانو کپړې یوانه خو دا ډېره بېادبي ده ډېره بې قدري ده چې زما د کور والا زما د لور زما د خور ستا د لور ستا د خور ستا د کور والا پاجامې بل څه جوړوي دا د لعنت وړ نه ده دا بده خبره نه ده سبحان الله او بیا ته ورته جوړېدلی روزه دې هم ده او بیا ته چیش کوي لا که دا سپي خلک پکې شته چې ورته حرام بشي ورسه دا درجانو لره ورسه زنانه په خپله ورله ناپې په خپله ورکوي د هغه یو ریټ دی که د کپړې ورلې چې دغه ناپې هغه بل ریټ دی د خپل ریټ مې 100 روپۍ در کمې کړي دي ته خپله راځه هیڅ په تبلیغ مبلیغ به نه سر خطا وځو نه به دا وایه د لمانځه باید چې مولوي صاحب زه ډېر مجبور یم هیڅ مجبوري نشته مجبوره یې مجبوره به جهنم لره ځې مجبوره یې مجبوره به جهنم لره ځې سر خطا باسو به نه اره مولوي صاحب نه موږ مجبوري ده نه یو ګوله به پیدا کوو مرداره ګوله پیدا کوې حرامه ګوله پیدا کوې د بل پر عزت یې پیدا کوې دا څه کوې یاره
د الله رسول قسم اخیستی دی قسم که تا د چا د خور سره لاس ونښتی دا نه چې تا لاس ونښتی په خدای دې مې قسم د الله رسول فرمایي ستا د خور سره به لاس نښتی هغه تینه امیان خو شارام پکې ستا وایي دا بدکاري قرض دی قرض به خامخا ورکوې ستا د بل د کور والا سره د لاس ولګېدی د الله رسول وایي په خدای دې مې قسم یې که ستا کور والا ولاړ و چې سره لګوئ بس خیر الله دې زموږ پرده وکړي پر شرابو هغه رقم ورسې وګورئ اوس هم ورسه ولاړ سه بولان نه ولاړ سه که دا تورې شیشې والا موټر نه کوي پیدا زنانې نه وي ورسره د الله سره کار کوي دا خو نه ده یاره دا یې اسانه ده الله دونه غټ جهنم پیدا کړی دا جهنم به الله ته وژاړي چې یا الله تا زما سره وعده کړې وه چې زه به تا ډکوم نه ما ډک جهنم ورته وایي تا له ما سره وعده کړې وه چې تا به زه ډکوم په انسانانو نن خو ما ډک پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي بدکاري په روزه کې وکړي یا د بدکارۍ دپاره روزه نه نیسي چې یاره نن زموږ یو پروګرام دی پیغمبر اسلام فرمایي د الله لعنتونه ورباندې اوري په کربو فرشتې په اسمانو کې د هغو لعنتونه ورباندې اوري پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د راروان کال تر دغه ورځې پورې لعنتونه ورباندې اوري که دی په دغه کال باندې مړ سو الله به جهنم ورکړي دی به جهنم نه راځي څه مې دا ګپه نه ده د الله رسول فرمایي کوم چا د شرابو د پاره روزه ونه نیوله په شرابو یې روزه ماته کړله د شرابو د پاره ول نن روزه نسم نیولی د الله رسول فرمایي دا تر روان کاله پورې د الله او د ټولو فرشتو لعنت پر ده باندې اوري او که مړ سي چې ده به جهنم له راځي او څه ګپه خو نه ده یاره زه ته یو اسانه تورې در ښیم یو ټینکر اوبه دي دا غټ ټیلر راواخله ټینکر راواخله یاره 15 ساس کې د شرابو د وینو د بولو رواج دا مرداریږي نو دا زما او ستا په ژوند کې چې دا ما او تا خدا نه خسته نعوذ بالله بدکاري وکړو زما او ستا د ایمان به څه حال زما او ستا د ایمان به څه حال صحیح سره دا ډېرې غټې خبرې دي او زه هم غافله یم تاسو به هم غافله یاست اوس خو عزیزانو نوی ژوند دی نوې دنیا سوله د فیسبوک د موبایل دنیا سوله ماښام یو ځوان ټلیفون راکوي یو واره ټلیفون راوکوي ما نه کوي پورته بل واره څلورم واره مې پورته کوي هغه به دا خاطر پورته کوم چې یو ایمرجنسي به وي یو پریشاني به وي یو ضرورت به وي ته پورته کا اوس دغه ځوان و ما ته وایي یعنې په نیمه شپه باندې چې مولوي ته مولوي نورالدین یې ما ول وایي چې دغه د یو نامحرمې ښځې سره په روزه کې خبرې کول یعنی مطلب زه تا ته سم تورې وایم د تورې نه درته وایم هغه زما دپاره مناسب نه دي دا خبرې کول دا جایزه دي ما ورته ویلې د روزې بغیر لا نه دي جایزه تا د روزې پوښتنه څنګه وکړله د روزې بغیر هم نه دي جایزه ته خو د روزې خبره کوې اوس تا اندازه ولګوه عزیزانو چې یو سړی ما لره مسلسل 4 واره ټلیفون راکوي په نیمه شپه کې زه یا د خوبه یا پیشلمی یا د خوب تیاری زه بیا د ټلیفون پورته کوم او دی و ما ته دا خبره کوي اوس به خلک ما ته وایي چې مولوي صاحب ته ټلیفون نه پورته کوې ته مغرور یې ته متکبر یې نه مغرور یم نه متکبر یم هېڅ یو شی نه یم خو د داسې حاله سه بیا موږ خلاص نه یو صحیح سلو دی ما ته دا وایي چې یاره مولوي صاحب د روزې په حال کې سړی د پرېدۍ ښځې سره مجلس و خبرې کولی سي ما ویل ته خو د روزې پوښتنه کوې د روزې بغیر هم دا ستا پوښتنې چې دي هغه جایزه نه دي دا ستا خبرې چې دي هغه جایزه نه دي سهار رالمه اجره کښېنستم سبق مې راواخېسته سړی نن به درس کومه نو بیا 2 زنانې وې یو سړی ورسره ورالو چې رالو نو بیا راته وایي چې دا زنانه وایي چې دا مولوي صاحب زما خاوند چې دی زما خاوند هلکه د مابین دروازه بنده که یاره مابین دروازه بنده که دا رنونه دي شور ډېر سیخ یې که مخ لرې سیخ دا سایډ والا کړکیانې هم بندې که ما ته وایي مولوي صاحب چې زما خاوند چې دی هغه زما لور چې ده هغه سره بېلاري چې ده هغه کړې ده زما خاوند زما د لور سره اوس پر ملایانو موږ وګرځېدلو هغه وایي چې ته د قیامته پورې پر دا خپل خاوند باندې طلاقه یې تر قیامته پورې پر خپل خاوند باندې نعوذ بالله استغفر الله یو سړی خپل
لور لره لاس وروړي، یو سړی خپل مور لره لاس وروړي، که سړی مور لره لاس وروړي نعوذ بالله استغفر الله الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله، دغه د عادیه د پر بابا باندې تر قیامت پورې طلاق سو بیا ترتیب نه جوړیږي. او که چا خپل لور لره لاس وروړي، اوس هغه تورې زه نه وایم چې دې زنانو ما ته ویلي دي، خالي د لاس خبره نه ده، دا تر قیامت پورې د خپل کور والا پر طلاقیږي. اوس دا زنانه وایي مولوي صاحب زما یې چاره څه، دونه وژړل ما، دونه وژړل، دونه مې طبیعت خراب سو، مال الله دا څه حال دی، دا چش دی، دومره مې وژړل، مال یا دا به ګر سره موږ ته څه کوو، په خدای قسم که یا بېادبه یم، یا والله که دا خبرې خوند راکوي، یا والله زه دا نه غواړم چې تی ووایه چې مولوي صاحب تا به ښه دلته کله کله یو خره را باندې پېښ سي، مولوي صاحب ستا دپاره دا خبره په کار نه وله. که ما د چا نوم واخیستی، ما قوم یاد کوي، ما علاقه یاده کړه، زما لاس را کاټ کړي، زما ژبه را کاټ کړي، او که دا خبره نه وي نو زما دپاره هم عبرت دی، ستا دپاره خالص د عبرت په خاطر یې درته کوم. زم بچانې لرمه، تم بچانې لرې، خوندې لرې، ادې لرې، په دا خاطر یې کوم چې دا زما او ستا د معاشرې د ډرامو د فلمانو د او ما تا ته چې کم پروګرامونه جوړ کړي دي هغه یې دې ځای ته ما او تا راورسولو. یو سړی خپل کور والا پرېږدي او خپلې لور لره ورځي، دا یو واره نه، دوه واره نه، پنځه واره نه، اخر لور چې دغه راشي مور ته وایي چې موره بابا خدا دا چم چې دی هغه کوي. اریان سولم ول زما درې بچیان دي مولوي صاحب، زه وکم څه، جهان ته څه ووایم، پلرګنۍ ته څه ووایم، دا خپلې خسرګنۍ ته څه ووایم، دا څه چم راوسو، زما دپاره یو لاره نه جوړېږي. مال نه، ول زما خاوند وایي په ما جادو سوی دی، په ما کوټې سوي دي، دا جنات ټولو، هېڅ کوټې جادو جنات منات نه چلیږي. صحیح سلو، بس دا خبره زما دپاره هم پیغور ده، ستا دپاره هم پیغور ده، زما دپاره هم عبرت دی، ستا دپاره هم عبرت دی. ولې د الله رسول فرمایي چې کله ستاسو بچیانو، ستا لور، ستا زوی د 10 کالو سلو یا څه کم مطلب سو تاسو بسترې ورجلا کوئ، ولې د الله رسول فرمایي؟ الله رسول د ځانه خبره کوي، دا خبره غلطه خبره ده، دا په کم کتاب، په کم اسلام، په کم دین، په کم مذهب کې دا خبرې چې دی اغستا. ما تاسو ته وختي خبره کړې وه، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کور مخ ته ناست، سهار سړی تېرېدی، غرمه بیا را تېرېدی، پوښتنه یې وکړه ول حضرت سهار هم ناست یې، اوس هم ناست یې، خیر خو به یي؟ ویل یې ول لور مې په کور کې یوازې ده، کوروالا مې تللې ده د پلار کره، نږدې به و کور، صحیح سو د قریبانو کره، نو ما ته خوند نه راکوي چې زما د لور سره زه یوازې په کور کې سم. دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی دا هغه شخص و چې پر کومه لار به دی را روان و، شیطان به دا لاره پرېښوله. زما او ستا سره د یوه پر ځای سل شیطانان را سره دي، بیا به ما او تا خبرې سره کوو، دغه ورځې په انتظار یو ما او تا چې دغه ورځ خدا نه خسته نعوذ بالله استغفر الله الله په ما او تا وویني، تر دې مرګ نه دی ښه. دا به ولې پېښېږي دا خبرې؟ کیبل دې ورته ایښی دی، ډش دې ورته ایښی دی، د روس چینل دې ورته برابر کړی دی، فیسبوک دې ورکړی دی، ټچ موبایل دې ورکړی دی، بیا به خامخا دا خبرې چې دي هغه پېښېږي، خامخا به پېښېږي. په خدای قسم تاسو واورئ، که سړی اور ته کښېني ګرمېږي، او ولې ګرمېږي؟ نو خو د اور اثر دی. او سړی لمر ته کښېني ګرمېږي، او ولې؟ لمر ګرم دی، د لمر اثر پکې شته. سړی سایه ته کښېني، هغه د لمر د ګرمایي څخه پاتېږي، ولې په سایه کې هغه لمر چې دی هغه نشته. نو چې دغه اثر لري، نو فیسبوک اثر نه لري، ډرامې اثر نه لري، فلمان اثر نه لري. او بیا ته څه ووایه زما بچیان دي د بل چا کره ټي وي ګوري، په کور کې دی وګوري، د دې دا معنا ده چې ته د بل چا کره ځي زار خوري، ما کور ته راوړي، ته یې دلې خوري دا زار. په خدای داسې پریشانه وچ کلک چې د الله رضا نشي. والله کوم دا سبق درته ویلی، والله کوم درته ویلی وای، وچ کلک مجبورې ده، وچ د الله له جانبه مجبوره یم، د الله. دا څنګه خبرې دي چې یاره یو سړی په دا ښه خبر دی چې مولوي صاحب سهار ما په سبق کې یادوي، او بیا دغه باوجود ما لره یو نه دوه نه یعنې 4 ټلیفونه راکوي، او د ده مسله دغه وي. ته به وایې چې یاره مولوي صاحب ته ټلیفون نه پورته کوې، ټلیفون نه پورته کوې.
ډېر مې هغه ښځې هم ډېر وژړل، غریبه ښځه وله، ډېر مې زړه پر وسوځل شو. ما یاره زه څه درته ووایم، ته اوس زه څه درته ووایم، ته ووایه. مولوي صاحب ما ته یو څاښت راولیکه چې زما زړه مطمئن نه شي. زړه مې ډېر اریانه یم څه وکړم. والله زه دا دنده نه کوم، د تعویض و دا کیسې دا شنګر سره نه کوم، لیکن په هغه ساعت کې مې کاغذ و قلم راواخیست. نور د الله کارونه دي، اطمینان سکون هغه د الله په اختیار کې دی، زموږ هېڅ اختیار نشته. خو هغه سبب چې دی هغه اوس که ته جوړول غواړې هغه د هغه خبره ده.